یعنی یو ټیک ټاکر چې مشهور وي کنه نو اسلام ته ټولنې ته مسلمانانو ته حتی نورو انسانانو ته دوی ګټه رسولی شي په ډیره ښه او اسانه طریقه. دا یو بهترین وسیلې دي چې د الله جل جلاله په توفیق سره د انسانانو جوړې کړي. نو له دې نه باید موږ مثبته ګټه واخلو. که چېرته منفي ګټه ترې نه واخلو خو اول خپل ځان خرابوو کنه. دغه سبا زموږ بچي حتما داسې وخت راځي زموږ بچي حتما داسې وخت به راځي زموږ کورنۍ زموږ ښځې زموږ مور به پلار به دا به زموږ خبرې اوري که خراب څه ویلي ګډوډ خو هغه به راباندې شرمېږي. صحیح ده کنه. او همدغه ورونه چې زمونږ په ټیک ټاک کې فعالیتونه کوي او راځي لایف راځي او خبرې کوي دوی اصلا هغه خلکو سره چې هغه بد خلک دي له زړه نه ورسره مینه او محبت نشته. همداسې ده کنه. بلکې د ظاهرا شیطان غولولی دي نفس په جذباتو کې راوستي دي او د یو څو لیدونکو د یو څو ویوز د یو څو لایکونو د یو څو تحفو د یو څو پیسو لپاره دوی دا کارونه کوي. دغه بد خلک د دوی هم نه دي خوښ د موږ هم نه دي خوښ. نو تاسو چې دغه بد خلکو سره راځئ بیا دوی خبرې تاسو ته کوي هغوی ته خبرې کوئ ګډې وډې وایي نو دا خو ډېره بده خبره ده. الله دې نه کړي الله دې نه کړي داسې نه شي که نه چې تاسو نن په دې دنیا کې د دغه خلکو ملګرتیا وکړه آخرت کې بیا تاسې او دغه خلک یو ځای یې. نو څومره د شرم خبره ده. په دې دنیا کې تاسې نه غواړئ چې ورسره یو ځای ژوند وکړئ نه غواړئ چې ورسره خپلوي وکړئ. همداسې ده که نه. کرکه ترې نه کېږي نفرت ترې نه کېږي. مسلمان ته الله داسې ضمیر ورکړی چې دی د بدو خلکو سره جوړ نه راځي. نو چې ته بیا هم د خلکو په خاطر باندې د خلکو سره ګپ شپ لګوي او سره خاندې او بدې خبرې ورته کوي او غواړي چې دا ټولنه کې دا خبرې خپرې شي خلک په ورسره عادي شي نو تا خو ته ډېر یو په غلطه لاره باندې روان یې. الله دې نه کړي ته بیا د قیامت په ورځ د خلکو ملګری د دې بدو خلکو ګناه هغه ستا په غاړه پرته ده که نه. ګناهونه له موږ تاسو ټولو نه کېږي همداسې ده که نه. خو بختور هغه ده چې ګناه ده پورې محدوده وي دو پورې محدوده وي که نه خپره نه شي. ځکه زمونږ په دین کې یو داسې ګناهونه دي چې انسان پورې خپله محدود دي په پټه باندې کې یو الله ترې نه خبر ده. بس داسې ګناهونه دي چې انسان نه خپریږي نور خلک هم ورسره راځي نور خلکو ته هم رسیږي نور خلکو ته هم دا ګناهونه ورسره عادي کېږي. نو دا بیا ډېر خطرناک ګناهونه دي. مثلا زه یو ګناه کوم په پټه کومه الله رانه خبر ده کېدای شي وخت کې الله راباندې نن هم پرده اچولې آینده کې هم کېدای شي راباندې پرده واچي او زیات امکانات شته د قیامت په ورځ هم راباندې پرده واچي. همداسې ده که نه او پټ مې کړي. خو چې دې دنیا کې زه په خپله باندې ځان وشرموم ګناه کوم او ځان شرموم لګیا یم خلکو ته شرمېږم نه حیا راکې نشته. همداسې ده په جهر باندې لګیا یم چې دا ګناهونه زه کوم او دا ګناهونه تم کوي او زه یم کوم دا ګناهونه داسې دي او دا عادي خبره له دې نه جوړه شي وخت کې. نو تاسو وکړه ځان ته دې ګناهونه ډېر زیات کړه. ګناهونه دي 100 نفرو دي 100 نفرو دي 50 نفرو ګناهونه دي هم په ځان باندې واچو تا راوبلل که نه لارې ته. همداسې ده که نه. نو د دې وجې نه په اسلام کې ښکاره ګناهونه دا ډېر زیاته خطرناکه خبره ده ډېر زیات عذاب لري له هغه پټو ګناهونو څخه. موږ تاسو د مسلمانانو په حیث باندې باید له پټو ګناهونو څخه هم ځانونه وساتو له ښکاره خصوصا د ښکاره په ځانګړي ډول د ښکاره ګناهونو نه. نو ولې چې ګناهونو نه الله جل جلاله په ښکاره هغه څوک چې ګناهونه کوي قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي چې دغه خلکو لره دردناک عذاب د قیامت په ورځ باندې دغه دردناک عذاب نه باید دا ځوانان وویریږي. والله د پیسو ګټلو لپاره ډېرې زیاتې لارې شته دي جایز او حلالې او ښې لارې شته دي او موږ دغه ورونه دا تنکي ځوانان دوی ته بلنه ورکوو چې تاسو راشئ او پیسې وګټئ مالداران شئ او حلالې وګټئ ښې ډېرې وګټئ خو په سمه لاره خو یې وګټئ. هېڅوک ستاسو ممانعت نه کوي. لږ نور خلک هم دنیا کې وګورئ چې د کومو لارو نه پیسې ګټي ډېرې زیاتې مشروع صحیح لارې شته دي په هغه باندې مخکې لاړ شئ قدم واخلئ تکړه شئ نران شئ ښې ډېرې پیسې وګټئ. خو که تاسو سره دا فکر وي چې یاره بس پیسې ګټل که هغه په حلاله او که حرام دا خو د مسلمان صفت نه شو. دغه تفکیک د مسلمان صفت ته چې دی تفکیک کوي د حلال او د حرامو په منځ کې. نو سمې لارې انشاءالله راونیسئ په سمو لارو باندې لاړ شئ او حلالې پیسې وګټئ او ښې ډېرې وګټئ د دغو لارو نه تېر شئ.